په کابل کې د کور پر یو ځل کارول شویو توکو اوس د سړک د غاړې بازارونه ګرم دي او هره ورځ ورته په سلګونه کسان د اړتیا وړ توکو د پیرلو لپاره راځي. دا د کابل ښار د چوک په نوم سیمه کې د کور د وسایلو هغه بازار دی چې یو ځل کارول شوي توکي پکې پلورل کیږي. د دې توکو پلورونکي وایي چې تر اوږدې وزګارتیا وروسته یې اوس دې کار ته ملا تړلې او له همدې لارې د خپلې کورنۍ ورځني لګښتونه پوره کوي. پخوا پرتله اوس ډېر ضعیفه دی. پخوا ډېر ښه څه ګزاره کوله، اوس دونې خوند یې نشته. د ورځې تقریبا چې ډېرې سي او 300-250 روپۍ سي، هغه یې له بله خرچه سي. هغه هم د ګټه نه ده چې ګټه ده، خپله سرمایه خورو چې که څه مو در وشله هغه اوس خورو. د دوی په خبره چې اوس مهال په هیواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت کمزوری دی او یو ځل کارول شوي توکي د بازار په پرتله ارزانه دي، نو له همدې کبله ډیری کسان له دوی څخه دغه وسایل پیري. په دې بازارونو کې د خلکو د زیاتېدو علت بیکاري او ناسم اقتصادي وضعیت دی او ټول خلک هغه که پلورونکي او یا هم اخیستونکي دي دلته د دې لپاره راځي چې د خپلو اولادونو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. کاروبار خو ضعیف است دیگه. کاروبار خو نشته، په ټول وطن کې همداسې وضعیت دی او ټول خلک کوښښ کوي چې په کمه بیه توکي وپیري. په دې بازارونو کې ډیری لوستي کسان اوان د افغان سینما مشهور لوبغاړي هم بوخت دي. په دوی کې ډیری د کمرې تر مخ خبرو ته نه حاضریږي، خو د افغان سینما مشهور لوبغاړی بشیر احمد عزیزي چې په ډیری افغان فلمونو کې کار کړی له CMG سره په خبرو کې وایي چې له اوږدې مودې راهیسې وزګار دی او د سینما په برخه کې یې چارې هم په ټپه درېدلې دي. نو اوس اړ شوی چې د کور د همدې توکو او وسایلو د پلورلو او پیر له لارې د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. زه خپله د افغان سینما یو لوبغاړی یم او اوس موږ تاسې خپله وینئ چې په کوم حالت کې یو. بیکاري ډېره زیاته ده. دلته داسې کسان شته چې پوهنتونونو څخه فارغ دي او ښې زده کړې یې کړي دي. د سهار 7 بجې راځو او د ماښام تر ناوخته پورې دلته یو. باور وکړئ چې تېره ورځ همداسې خالي لاس بیرته کور ته تللی یم او هیڅ سودا مې ونه کړه. د دغو توکو پلورونکي له حکومت څخه د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي او وایي چې حکومت یې لاسنیوی وکړي. د یادونې وړ ده چې په کابل ښار کې د دغه ډول بازارونو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی او تر ډیره بریده یې لامل وزګارتیا او دغه راز د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت په ګوته کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د سرپرست حکومت د اړوندو ادارو نظر هم له ځان سره ولرو، خو له هڅو سره سره بریالي نشو. احسان الله کریمي، CMG، کابل.